عالم او جین عالم الدین حضرت مولانا شیخ محمد افضل صاحب حضرت مولانا شیخ ریاض الله صاحب مونږه د دوی شکریا ادا کوو دا مولوی صاحب د دې ورور شیخ حضرت صاحب تاسو ټول بس مونږ ته یو شان یې خو دې پکې مشر دی زما خبره د سره وي چې ما په خپلو درسونو کې وي شور ونه کوي چې ما په خپلو درسونو کې وي چې شیخ ابن تیمیه صاحب دا ډېر متنازعه سړی دی او علماو په ده باندې ډېر سخت احکامات او ډېر سختې فتاوی کړي دي په بعضو کتابونو کې دته نسبت نه کفر شوی دی په بعضو کتابونو کې دته نسبت د بدعتي د د تفردات او د د شذوذات سخت مخالفت نه د زمانې نه چې زمانه د سبکی ده تر د دې زمانې پورې چې کوم اهل حق دي هغوی ابن تیمیه ضال مضل گمراه او بدعتي ګڼل دي دا خبره چې کومه په خپلو درسونو کې وکړه خبرې به نه کوې ښه دا خبره چې کله ما په خپلو درسونو کې وکړه دا د ملګرو شایع کړه روانې وي مونږ په فون باندې یو بل سره رابطه وه دا سړی ما ته ښه سړی ښکارېده عالم سړی ښکارېده ګینې ما د بل چا ما پسې ډېر خلک کلیپونه کوي په دې معاملو کې خو ما د بل چا نه کلیپ جواب نه دی کړی خو ما به د ده نه کلیپ جواب هم کو او ده چې به کله کلیپ وکړو نو د هغې محقق تحقیق به مې هم کو چې خبره یې سمه ده که نه ده بیا به مې جواب کو د چې کله نورو خلکو لکه ما شیخ عبدالمنان صاحب هغه ما پسې په دې کې خبرې کړې وي ما ورته هم وې لیدلې چېرته نه دي ډېرو خلکو تقریبا داسې زما په خیال چې ابو عافیه هم راپسې د الله د رضا لپاره خبرې وکړي دې ټولو خبرې وکړي خو ما چا هم ټارګېټ کوله مې ځان لا دي شیخ صاحب ما پسې خبرې وکړې چې په دې باندې مونږ مناظرې ته تیار یو زه کېناستم ما درته ووې دله لاړم ځای ته دله چې کله ځای ته لاړم خبرې وشوې نو بیا زمونږ د مبادیاتو مجلس منعقد شو په چارسده کې د مبادیاتو مجلس چې کله زمونږ په چارسده کې منعقد کېده نو ما دا 15 صفحې د خپلو دعوو لپاره هغه نورې تا ځان سره بهیر دي او دال دي چې ما په زړو ویډیوګانو کې اول دا خپله دا پاڼه راواغسته چې ابن تیمیه د علم قایل دویمه مې دا پاڼه راواغسته چې په ابن تیمیه باندې د علماو جرح دي دې په عقایدو کې خلاف د اهل سنت والجماعت تللی دی بیا مې د هغې څلورمه پاڼه چې دا 5مه ده دا زموږ د کلام متعلق و چې موږ په کلام باندې خبره کوو کله چې موږ ناستو هغلته په چارسده کې نو دا 15 پاڼې عمقه وخت کې ما لیکلي دي د دوی په حضور کې او د دوی په موجودګۍ کې او ما به دا دعوه کوله دا ویډیوګانې په دې کې موجودې دي چې زما دا دعوې دي کله چې موږ دننه وتو قایل او دویم نمبر زمونږ دا ودانه چې علماو دته نسبت د کفر د بدعت د ضلالت کړی دی دا د موږ پکې صفا ویلی دي چې موږ د کفر نیو قایل دا خبره ځان سره یاد ساتئ موږ د ابن تیمیه د کفر نیو قایل اگر چې راته وبخي چې عالمانو ورته نسبت د کفر کړی دی تیمیه خپلو کتاب دا دې ته موږ په خپل اصطلاح کې دا د اولې مناظرې کتابونه دي دا زه چې ورته اوله مناظره دا نه دویمې مناظرې دا د ابن تیمیه څخه خپل کتابونه دي ټول وګورئ په دې کې به موږ تاسو ته هغه کلام وښیو د تجسیم متعلق صرف چې دی الله تعالی لپاره جسم مني یا لوازم الجسم چې هغه ضروري خامخا د جسم بیا به موږ کلام ته ځو درېیمه او څلورمه مناظره موږ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا زوال مزل ویلی او موږ داغه جواب کړی چې شیخ الاسلام زوال مزل نه دی او که څوک شیخ الاسلام ته زوال مزل وي نو موږ به داغه جواب کوو
او دا چا په عقایدو خبره کوي چې څوک شیخ الاسلام ته زوال مزل وي چې دا غو خپل عقاید په کومه درجه کې دي. بیا چې کله موږ چیلنج قبول کو دا غنوسته د مبادیاتو مجلس شوی د مبادیاتو په مجلس کې وګړي خبرې شو د په نفي د تجسیم دا کاغذ کې لیکلي دي. دویمه خبره زمونږ د طرفه دعوه ده چې ماتوریدی حضرات دا د الله قرآن ته مخلوق وي دا موجوده قرآن د الله نه مني دا د بل چا مني او د دې په نسبت باندې بل قرآن دی چې هغه ته نفسي قرآن وي هغه دنیا ته راغلی نه دی کوم چې راغلی دا مخلوق ګڼي. موږ به دا ثابتو او بیا باقي تصریحات د سلفو به ثابتو د قرآن سنت نه به ثابتو چې دا قرآن د الله کلام دی او څوک چې دې ته د الله کلام نه کافر دی. موږ نه وایو سلف ویلي دا دوه خبرې شوې دي. موږ د جرح مفسر لپاره به سبب ذکر کړو سبب دی والته دا تعین کړی چې تجسیم دی شیخ الاسلام د تجسیم قائل دی بس په تجسیم خبره کو داغه نه اخوا که شیخ مفتی صاحب خامخه د خبرې اصرار کوي چې زه په شیخ الاسلام باندې جرح کوم نو د جرح لپاره اصول دي اصول به کو بیا به داغه وروسته مناظره کو. هغه اصول دي چې د خصم جرح به قابل قبول نه د شیخ الاسلام چې څومره خصوم دي اشاعره ماتوریدی دي یا قبر پرستی یا روافض دي یا نصارا دي لکه شیخ الاسلام یو باطل پرسم نه پرې خاري ټکوله نو داغه جرح له هیڅ اعتبار نشته د خصم جرح په خصم باندې دا قابل قبول نه کله کلام الله مسله مخکې کوي او د تجسیم خبره رسته فبها ونعمت تاسو خو کله تجسیم خبره مخکې کوي د کلام الله رسته کو تاسو خو خود چې د جرح او د تعدیل باب کولوشي نو بیا به جرح راضي په هغه خلکو باندې چې هغه لوی خلک دي نو بیا به تاسو ګیله کوي. بسم الله الرحمن الرحیم جزاکم الله وبارک الله فیکم. شیخ صاحب مبارکه دا زمانہ دا چې زمانہ راغلی دا چې زمونږ د پښتانه وای د کټ سر ته یو خبره او د کټ پوته بل خبره. اوس دغه زمانہ نه ده چې د کټ سر ته یوګانو کې خیر دی راشي باندې لیټ کو یو غنټه دی لیټ چې زما تاسو ته په زړو ویډیوګانو کې د خپل دا کاغذونو روغ باسم چې په زړو ویډیوګانو کې ما 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر او 5 نمبر کمی خبرې کړې دي ناغه به تاسو ان شاء الله په دې خبره مونږ نه ده کړې ما خو تاسو وی چې زما تاسو دې ویډیوګانو کې اوس ان شاء الله خو ما چې زمونږ خبره اول په جرح او تعدیل به مونږ ابن تیمیه سره صدا پولی د پټي جګړه خو نشته علماء ته بد وي مونږ به تاسو ته بد وخی علماء ته بدعتي وي مونږ به تاسو ته نقل بیا تاسو چې د جرح او د اصول د جرح او تعدیل اصول به توې کو ډیره خبره ده 15 منټه به بیا کینو خیر دی دغه د جرح او د تعدیل اصول به توې کو خو د جرح او د تعدیل هغه اصول ته کول چې تاسو په خپل باندې ځان له لار کولا واخې ابن تیمیه باندې د امام ابو حنیفه جرح نشم خولې او زه ته په ابن تیمیه باندې د امام شافعي جرح نشم خولې او زه ته په ابن تیمیه باندې د امام ابو داود او د یحیی ابن معین او د نسائی جرح نشم خولې دا واضحات دي د بدیهیات دي زبتا ته په ابن تیمیه باندې د هغه ثقه او تروالی کې ثقه عالم وي او کنه وي کچرته تاسو بل فرض هغه عالم ثقه نه منه هغه ځان له خبره ده خو زبتا ته د ثقه او عالمانو نه چې هغه د امت ثقه عالمانی زبتا تاسو ته جرح او خیان په غی باندې ٹھیک شو زتا ولا فقدا الله ته خیر درکې الله دې برکت کا زو څه خبره بل خبره ده چې تاسو مبارک ګوري مونږ غټ پیر ته ویوا دې باندې ځان پوي چې کوم په پیرانو کې غټ پیر یغي ته مونږه مبارک وي نو تاسو مبارک صاحب فرمایل ما دا دعوا ده چې امام ابو حنیفه متفق مقتدا او مجتهد دی د امت اوس زمانه کې خو بالکل اتفاق دی چې تاسو د امام ابو حنیفه رحم الله د اجتهاد او د امام ابو حنیفه رحم الله د قاعدونه او د امام ابو حنیفه رحم الله ځان له بابونه دي د امام ابو حنیفه په جرح باندې بکیرو ما ته ویلي دي او یو لسنه مې ته ویلي دي بیا به نه توې چې زمونږ تاسو ضروري ده زمونږ تاسو دوستی ده مونږ به تاسو سره په دې معاملې کې چې کم از کم کې نو شل زله د سره مناظرې وکړه جر باقاعده به د امام ابو حنیفه رحم الله د جرح او د تعدیل مناسب چونکه دا موضوع ډیره وسینه ده لس ورځې پس شل ورځې پس کینو او ته جرح او د تعدیل وکم خو بیا د تمه د تاسو دا قاعد خم چې دا قاعد دي دا به زمونږ دویم سټپ راغلی وي زمونږ اولنې سټپ پدای
دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه ته صاحب ته کافر ویلي دي. دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه صاحب ته ضال مضل ویلي دي. دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه صاحب ته بدعتي ویلي دي. دا چې کله زه ووایم یا زبا دا کتابونه هم تاسو به تعدیل وکړئ، بیا به زه دا کتابونه هم تاسو به تعدیل وکړئ. چې جرح او تعدیل وشي نو د هغې نه پس زما او ستا لیکل د دویمې پاڼې هغه ته ښه سړی نه ویلی او هغه ته یې ویلي دي چې دا سړی خارج د اهل سنت او جماعت نه دی. نو زه بسم الله وکړو او کو نه کوئ نو هغه ستاسو خپله خبره راغلې ده. زمونږ او ستاسو چیلنج بازي په دې باندې شوې وه چې تاسو به د ابن تیمیه تعدیل کوئ او موږ به یې جرحه کوو. وصلی الله علی خیر خلقه. بسم الله الرحمن الرحیم. خبره ډېره اوږدېږي. مفتي صاحب وایي چې یاره زه به د شیخ الاسلام جرح ثابتوم چې هغه ښه سړی نه دی او حتی چې دا خو د ګمراهۍ عقیده ده. د ګمراه سړي جرح زه څنګه ومنم؟ یو ابن تیمیه ته به هغه سړی ګمراه وایي چې هغه اته صفات د الله سبحانه وتعالی مني او د نورو نه انکار کوي او په دې اتو کې هم په تجسیم کې واقع دی. نو په خپله ګمراه دی، نو زه به په ابن تیمیه دغه جرح څنګه ومنم؟ ابو ماتوریدی یا بشری زبا ابن تیمیه رحم الله باندې هغه سړي جرح څنګه ومنم؟ تاسو د هغه چا جرح په هغه به اتفاق کوو چې په خپله حق پرستی عقیده د کتاب سنت موافقي، معطل ني، محرف ني، مشبه ني، مجسم ني، نو هغه به بیا په ابن تیمیه باندې هغه جرح موږ ومنو. دا یو. بل دا دی چې په مبادیاتو کې زموږ خبره د جرح او د تعدیل نه ده شوې. دا اوس تاسو عین مقیله موږ راغلي تاسو د خپل اصل موضوع نه اوس بل طرف ته ځئ چې موږ په ابن تیمیه جرح پیش کوو تاسو به تعدیل جرح او جرح د چا د خپل کور خلک د خپل کور خلک. نو دا ته اوس ته موږ وایو مفتي صاحب ستا د کور خلکو جرح زه نه منم، ما ته د محدثینو جرح راوړه، ته ورته ثقه، زه خو ته ثقه نه وایم. ثقاحت د چا؟ د سبکي ثقاحت او یا د دیوبندیانو اخوال دیوبندیانو کتابونه موږ راوړي د الله په فضل سره په تسلسل سره ته به زور چې دیوبندیان په کومو خرافاتو کې پراته دي. هغه څه وایي؟ هغه د څه شي قایل دي؟ د خبر پرستۍ قایل دي، دنیا ته د مړو د راتګ قایل دي، لکه تاسو هم د دې قایل دي، د استمداد د ارواحو نه د مړو نه قایل دي، هغه د تصرف فی الکون قایل دي، غیر الله ته د علم غیب د اثبات قایل دي، د وحدت الوجود قایل دي، په ایمان کې د زیادت او د نقصان نه منکر دي چې دا د قرآن د 10 آیتونو نه ثابته مسله ده او د حدیثو نه او دارنګه نور او تاسو ذاتی عقاید کوي دغه د کتابونو. نو خبره به د ابن تیمیه په کتابونو بس لنډه خبر تاسو هم راوړي موږ هم راوړي، نور خبره ناس دغه نه جوړو. د ابن تیمیه په کتابونو خبره کو او د ابن تیمیه په اصل کتابونو د نور خلکو خبرې هم پرې ده. د ابن تیمیه کله ابن تیمیه د تعدیل اقوال موږ تاسو ته به ضرور پېښ کوو ځکه چې تاسو د کور خلک دي، موږ د خپل کور نه دی راوستي. هغه ماتوریدی دي چې هغه ته شیخ الاسلام وایي، هغه ماتوریدی دي چې د هغه مدح کوي، هغه ته امام من ائمه المسلمین وایي، هغه اشاعره ورته وایي. اوس په دې خبره کوي موږ تیار په کلام الله. موږ تاسو سره اتفاق په دوه خبرو کړی. تاسو ویل دي چې ابن تیمیه د اول تاسو لوازم د تجسیم ویلي، لوازم ټکي نبی لاړ وینه تجسیم به ثابتو، موږ در سره ومنل. تاسو تجسیم ثابت کی موږ به نفي ثابتو. بیا دا غن وروسته دویمه مسله د خلق القرآن په دې خبره شوې لیکل موجود دي. په کوم لیکلو چې اتفاق دی په خبره کوو، په کوم خبرو کې چې زموږ تاسو اتفاق نشته په خبره نه کیږي. مفتي صاحب یو بل دا چې اصول د جرح او د تعدیل موږ نه دي متعین کړي، دا به ان شاء الله تاسو د کور نه کوي. که تاسو د سیوای چې جرح باب نن کولاوي په غټو غټو خلکو به جرح راځي، نو تاسو مخکې ویل چې نه د دې ته هم تیار نه یو. که تاسو په هغه ورځ ویلي وي چې د ابن تیمیه باندې د جرح خبرې کوو او په هغه باندې محدثین پیش محدثین در سره صحیح شه، هغه خلک چې هغه په صفاتو کې د هغه عقیده ټیکي، چې چا عقیده په صفاتو کې ګډه وډه ده، معطل دی، صرف توحید ربوبیت مني، په الوهیت کې هم ګډ وډ دی. زه د هغه جرح په ابن تیمیه خو د الوهیت او د اسماء صفاتو داعی دی، هغه د دې مسلو امام دی، هغه د توحید امام دی، توحید المرسل او توحید متابعه الرسول امام. دا کتاب الجرح والتعديل ده الرفع والتكميل في الجرح والتعديل اخري مرصد دی، اخري کوم باندې دا بغدس تعلیق دی. احناف دو قسم دي، یو هغه احناف دي چې هغه کامل احناف دي. کامل دا چې هغه د امام بونی په فروع کې مقلدین دي او په اصول کې، او ناقص هغه دي چې هغه د امام بونی په
تاسو اوس زه اوس خبرې کوم صحیح شه اوس زما خبره 15 منټ تاسو برابر نن د ماتوریدیت د عقیدې نه توبه وباسئ او د امام ابو حنیفه مقلدین ځان جوړوي بیا د اهل سنت به یو حنفي بنئ لکه شوافی مالکیان کې اوس حنفي به یو اهل سنت کې بنئ لکه بدعتیان شو دې خبره خفه کیږي نه جزاك الله او خو او د عبد الحی ویلي عبد الحی تردید پر لیکل دي وفيهم الشيعه فاحنا بحضراتو کې شیغان تاسو د خانه منم په هغه کې تاسو چې کوم لوی علما یادوي چې موږ د غیانو یا د ابن تیمیه د هغه شاګردانو ویلي دي چې بعض عالمانو ابن تیمیه صاحب ته دوه مدویل بعض عالمانو ابن تیمیه ته به ډوپلیکیټ خبرې نه پیش کړې ته به ابن تیمیه خپل خبرې پیش کړې د قران سنت نه کې خلاف کړي دا کتابونه څه کنه دویمه خبره ده کنه دویمه خبره ده استاد شیخ صاحب دا څه ده تاسو ما خپل خبره تفریده بل تاسو په ماتوریدی صاحب باندې خبر اوکړه چې ماتوریدی صاحب د الله کلام ته مخلوق وي دا پکینو تر ماتوریدی صاحب هم مکوا قران ته خود قضا ماشاءالله دولي کې خو په حادث او مخلوق کې فرق دی دا به تاسو کوئ حادث او بس خیر مخلوق تاسو کوئ دا فرق به تاسو ثابت کړئ نه فرق به تاسو کوئ نه فرق به تاسو کوئ او د علم خبرې دي مونږ به تاسو ته دا ثابت کو چې حادث او مخلوق یو شی نه دی اوس به ثابت کوم امام احمد بن حنبل خپل جنجال به جوړي بل خبره دا ده او کنه شیخ صاحب شیخ ته په خپل باندې قران ته حادث وي خدای دې خیر کړي بیا وی د دیوبندیانو خرافات بالکل صاحب د چا چې خرافات یو ما وسره منل کنه خرافات ته چام نه منم نه ستا منم نه د شیخ ابن تیمیه منم نه د انورتاج منم نن مزه ما منه ما تاسو ته ویلي دي او نه د اشرف علي صاحب باندې د چام نه منو اشرف علي صاحب کیو کو مظهر علي صاحب یو کو چې ابن قیم لیکلی دي چې روح به د حروي راغی او د ابن تیمیه سره به کېناستو او د حروي د روح نه به ابن تیمیه اخذ کا والج زه به تا ته بیا په کتاب الروح کې وښیم چې د ارواحونه اخذ کوي او ارواحونه خلکو ته اعطا کوي او بیا د اهل حدیث کا ذوق التصوف دا غینم کرته بیا خبرې رويشته نو بیا شیخ صاحب معاملې زیاتیږي وګدیږي نکبه بلا کې چې تما گرفتاری پاره کې تاسو ما نه اول گرفتاری ما پرې د خبرې دا ځان له خبرې پرې بکینو خب په ان شاء الله چې ونسکو ډیپټی کاکا سنوم درې په سبحانه چې برو با تمات دا څه غلطه خبره ثابت کړه تا ته به علامات چې توبه تی وبا سمات دوست توبه وست چې استغفر الله ربي من كل ذنب دا هغه قاعده چې هغه قران او د سنت او د ثقه عالمانو د عقاید خلاف ته علامات ثابته د ابن تیمیه په کتابونو به خبره کیږي بالکل بکی ما خدا وروړي دي د ابن تیمیه دا صرف د ابن تیمیه سب کتابونه د مخامخ وګوره تلبيس الجهميه دي در طارد العقل والنقل لي تصورات كتستاق قوي ثقه عالمان بي لك سبكي شيغيت تمعتل به نو دا مت زياتي کې ته سبكي تمعتل به کچته بالفرض ته د امت لوی عالمانو چېغا ابن حجر دي یا هغه بالفرض علامه زبيدي دي یا علامه حفاجي دي یا علامه نور الدين بس امت ته نه راځي مګر صرف په هغه تعبیر به شریعت معتبري چې کوم تعبیر د ابن تیمیه دی امت دا خبره چرته نه مني زمونږ په عقیده باندې تنقید کوا چې کومه ته ملاويږي او دا غزان له خبرې دي د سحر په وخت کې به شیخ صاحب د سحر موسکه د ماسپخین په وخت کې به د ماسپخین موسکه د مازیګر په وخت کې به د مازیګر موسکه دا یو ابن تیمیه دوال او مدیریت ثابتوم او تاسو ما ته دغه حادیت ثابت کې بس دا خبر راغلی د الله نه خوشاله ساته دا اصول دي تاسو یې موږ په ابن تیمیه باندې جرح پیش کو دا زما مخې ته الرفع والتكميل في الجرح والتعديل خبره نوٹ کې ځان سره ايقاظ في بيان حكم الجرح بيوي الجرح اذا صدر من تعصب او عداوه او منافره او نحو ذلك فهو جرح مردود ولا يمدك تدعو جرح پیش کې دا خو هیڅ څوک نستا مشر وې دا جرح مردود واي
او بیا ابن تیمیه ته سوال مزل ما ته پیش کړه او زه به درته پیش کوم چې په ابن تیمیه کې په عقیده کې به داغه سره هم نوای اگر کله خبرې لکه مولا قاری صاحب دی خو هغه د شیخ الاسلام دفاع کړی د متصوفو دشمنانو په بل جرح کړ دي اصول دا نه دي مفتی صاحب کنه یو بل خبره کو راځي دا ابن تیمیه هم د منځ لري مناظره کو په سیاست او په قران باندې دا هر څه د منځ لري د الله په کلام او د محمد رسول الله په کلام خبره کو تاسو خپل عقیده د قران نه ثابته کړئ امون د خپل عقیده ثابت او د سیاست نه ثابته کړئ دا ابن تیمیه هم لري دا اشخاص دي علما دي راځي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ازي په قران سنت فیصله چې قران توحید څه ته وي او سنت توحید څه ته وي او قران او سنت شرک څه ته وي راځي په دې بخاری کتاب التوحید تم شو حدیث پیر سے بخاری درس کې مونږ خیر طالبانی دغه بخاری په کتاب التوحید مناظره چې دې کتاب التوحید کې د چا عقیده د سره برابر و هغه به مسلمانی ثقه او د چا عقیده چې د کتاب التوحید نه خلاف دغه دی بدعتي او ظالم مسلم دا صحیح ده دغه رنګ یا خدا شینه د منځ وباسي کنا په دې علماء په عقاید خبره کوي موږ خبره صفا کړی په مبادیاتو کې تاسو ویلي چې ابن تیمیه تسلیم قائل دی موږ دفاع کوو تاسو ویلي دي چې ابن تیمیه په عقایدو کې دا خطای دی او غزوال مزل دی موږ دفاع کوو دا زه ته یو بل حواله ویم مفتی صاحب خپکیږو بنا د فرمایي دم استاد کور عالم دی دا دی دغه جلاء العینین په محاکمه الاحمدین د نعمان الوسی جلاء العینین زموږ کور نه دی نه ساوز کور دی دا کې پی کې کیو شو خو 400 وال نه دی دا تاسو کې چې دا ډیر لري دی ښا تاسو کې چې کم خسړیا بیا زموږ ملګری دا کې پی کې پښتون دی خو نه 400 وال نه دی دا موږ ډیر لري ګرځي الوسی یادای دا مشهور الوسی نه نه د بل الوسی جنا سره دیو به نن ویني مفتی صاحب علیه رحمت علیک الرحمه دا ولی دا څه پته نه غړا وړا شو خدایا دی وی جرح د علماء بعضو په بعضو باندې سره د اختلاف د عقیده او د مذهب نه دا قابل قبول نه ده مطلب لا يؤخذ بقول العلماء في طعن بعضهم بعضا دا خود صحیح شو زما او طبيعه پرې ده اورېګا